یعنی څوک ته الا الله سوا د الله تعالی نه، سوا د الله نه بل هیڅ څوک نشته چې هغه پوښي د اسمانونو پسمکی یا په دې عیبونو باندې د دې هغه خبرو باندې چې غیب دی پټ دي. وما يشعرون او دین پوهیږي ایانا چې کلب یبعثون راپور تکلی شي دوی د خپل راپور کې دوه نم نه دي خبر او تاسو د نیم دادونه غواړي یا د قبرونو باندې ناستي. بل ادارکا بلکې ادارکا ختم شوه ده بس شوه ده علمهم په د دوی فی الاخرته د اخرت مبارکی دا شی دین خالص ختم شوه ده. بلکې هم دوی فی شکن په شک دي منها د اخرتنا بلکې هم دوی منها د اغنا عمون لاند دي. وقال اوای الذين اغكسان کفروا چې کافران دي اذا ای هر کلا كنا جشمغا ترابا خاوري واباؤنا او پلاران زمونگا مشران زمونگا ان نو آیا بیا بمونگا لمخرجون راو استلیشو بیا یعنی دا ممکنه ده چې مونگا بیا راو استلیشو. لکه سوره یاسین آیت نمبر 8 کې فرمایي آیت نمبر 78 من یحیی العظام سوک دے چاغا بجوندی کی بیا اډو کی وهي رمیم چاغا ورست شي اب سوک ته پیدا بکی نو دې دلته هم دا خبره کوي. لقد بتحقیق سرا وعدنا وعده شویدا هذا دا نحن منغ سرا وآباؤنا او زمغا پلارانو سرا من قبل د دین وړاندې ان هذا ندیدا الا مگر اساطیر دا قصیدی الاولین د پخوانو دا مونږ چې کومه دا خبره کو دا څه خبره موږ پلار نکونو سره شوی او دا د مخکینی خلکو کثیری چې روان دي وسم کوي او بیا هم کیږي مخکیم کولې دوی. قل او یا د دې دلیل جواب وسور کوي الله سیرو وګرځي گئی فل ارض بسمکه کې فانظروا بیا وګورئ کیف چې څنګه کا نشو عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو چې مخکینی کې سي تاسو وای اغم نوي نو مخکینی کې سو کې لګتا تاریخ پڑھاو کې لګوري د لوط علیہ السلام حالت وګورئ دغه قوم او د نوح علیہ السلام د قوم حالت وګورئ هم دا رنګ د نور صالح علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام دغه سره الله تعالی څنګه لیکړي داغه نه منلو په بنیاد باندې. ولا تحزن او تغم غم مکوا علیهم پدوی باندې ولا تکن او تمکیگا فی ضیق پزړه کې تنگون ولا ان زړه تنگ مکیگا زړه متنگوا مما دهغنا یمکرون چې دوی تدبیر کوي مکر کوي دوی چلونه چې کم کوي دین اړه متنګو او دین خپکیږي هم ويقولون او دی وای متا کلبوی هاذا الوعد هاذا دا الوعد وعدا ان ته چې کوم سواده کوي پیغمبر علی السلام ته فرمایي کنه ار وخت موږ یې د مرنا او د عذاب نه دا بکلی د قیامت نه ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتیا وایونکي. او جواب ده قل او یا عسى نجدید ان یکونا چوی اغا ردفا نجدی لکم تاس دپارا بعض زن الذی هغشه تستعجلون چې تاسو پاغي بیړه کوي تندی کوي پاغي دا تاسو چې دستی غواړی عذاب کې دې د تاسو نږدې راورسیږي. او کله رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې امت باندې الله تعالی دا رحم کړی دی چې به حیثیت قوم په دې باندې الله تعالی عذابونه نه نازلای تنبیحات د لپاره په ځنو علاقو باندې الله تعالی نازل کی. خود د مر کیفیت چې راشي په دغه قوت ولګیدم دا چې کوم کیفیت کې د فرشتي ساخلی چې کوم په ګروزونو باندې بده په اساور کوي نه خبر نه سره موږ په نه پوهیږو چې څه کیفیت ته خود د اندازه ولګي. وان او بشکا ربک رب دستا لذو فضل خاوند فضل ده علی الناس په خلق باندې ولكن او لیکن اکثرهم اکثر د دوینا لا یشکرون شکر نه ادا کوي. وان او بشکا ربک رب دستا لا يعلم اغخ پوهیږي ما بغس باندې توکنو چې پټي صدورهم سینې د دوی وما او بهغس يعلنون چې د ښکارا کوي الله د دې په ښکارا او پټه هر څه خبر هم ده او د هر څه بدی سره حساب هم کوي. وما من غائبه وما او نده من غائبه هیڅ یو پټ شي فی السماء په اسمان کې والارض او بزمکه کې الا مگر فی کتاب په کتاب کې ان لوح محفوظ کې مبین خارا باقي کې د هر څه لیکل شوی دي او هر څه چې هیڅ شی د الله نه پټیږي نه.
سورۃ انعام کې تاسو اوریدلې دي سورۃ انعام آیت نمبر 59 سورۃ انعام آیت نمبر 59 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه هیڅ یو پاڼه نه غورځيږي د ونینا الا يعلمها مگر هغه خبر ده ولا حبه في ظلمات الارض نتدا نه پزمکه کی چې هغه پټ شي والله نه خبر نه ولا رطب ولا يابس او نه لون شي او نه وچ شي دا هیڅ شي د الله تعالی نه پټ نه دي الا فی کتاب مبین مگر دا په ښکارا کتاب کې دي ان هذا اكنندا القران دا قران ان هذا القران بشک دا قران يقص دا قصه بیان کوي على بني اسرائيل بني اسرائيل باندې اکثر الذي هغا هم چې اغوي فيه باغي کې يختلفون اختلاف کوي ان هغه په خپل منځ کې یا تاسو سره یا د مشرکین سره اختلاف کوي نو دا قران کریم دا غي حقیقت بیانوي او دا چې هغه کومه پټه پنا دروغ غلط وغیرہ غوای قران کریم دا غي ښکارا کوي او یا چې کوم هغه ځان نه دروغ وغیرہ جوړ کړی دي قران هغه بیان نه کړي نو دې مطلب دی چې غشت نه دي نو دا بیان کوي دا هغه خبره چې کومو کې دي اختلاف کړي دي ان ربک بشک رب دستا یقضی فیصله بو کی ان وانه او بشک هغه لهدن البته هدایت ته ورحمت او رحمت ته انه اشارات قران ته ده ځکه چې ان هاذا القران وانه یقینا هغه قران لهدن هدایت ته ورحمت او مهربانی ده للمؤمنین مؤمنانو لپاره وان بشک ربک رب دستا یقضی فیصله بو کی بینهم د دې پمنس کې به حکمه په خپل حکم سره وهو اوغا العزيز زرور ده العليم وبوه ده فتوکل بستزان اسبرا على الله بالا تعالی باندې انك بشکت على الحق فصحیح خبر باندې فصحیح دین باندې فصحیح لار باندې المبین خارا واضحه انك بشکت لا تسمعوا تنشي اورولې ان تنشي ور اورولې بل چاته اورول نه مراد ده تینشی اورولې الموت مړوتا ولا تسمعوا او نیت اورولې شي الصم قنوتا سشه الدعاء بلنا دعاء आवाज هغه ته دوی ته اورولې نشي اذا هر کلا ولو چې دی مخواړی مدبرین شاکون کی دغه چې دا کانه دی وړاندې دی او مړی دی دغه ذکر نه کړی دی مثال د مړی دی وما انت او نیت بها دل عمی لار خون کې العمی رندوتا عن ضلالتهم ددوید گمراهینا ان تسمعوا تنشی اوروله الا مگر من اغا چاہتا یؤمنو چاگا ایمان راوڑی بآیاتنا زمونگا پایتنو فهم بس دوی مسلمون بیتا بداروی اغوی تا اوروله چیزا کتا تا وگم دی او اللہ تعالی اغی تا دا ہدایت باعثم گردئی او تو چاچ مخواړه او الله تعالی هغه ته د هدایت نصیب نه کړي او د الله تعالی مرضی سره شامل نه نتی اورول نه شي ته سوره قصص کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 56 کې آیت نمبر 55 کې 56 کې چې انک لا تهدی من احببت ته هدایت نشي ورکوي هغه چاته چې ته خوغه خوخی کته ډیرم کوشش وکړي چې الله ورنکي ته ورکول نشي واذا او هر کلا وقع چې پورشي القول وینا د عذاب وخت د عذاب عليهم بدوی باندې اخرجنا موږ براو بسو لهم دوی د پاره دابتن یو څاروي زناور من الارض دسمکنا تکلمهم چې هغه خبرې کوي دوی سره دا د قیامت د اخیری چې کوم لس نشانات رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدي پاغه کې یو نشانات دابت الارض دسمک زناور او دا لس نشانات کله راشي نو باغه وخت بیا عموما الله تعالی دعاګانې بیان قبلې باغه کې یو دا هم ده او هغه دا ده چې الله تعالی دا نور حجت په خلکو باندې ختم کی نور حجت به ختم شي لکه د پیغمبرانو د دعوت شو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت شو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د امت شو بیا د بیانونه وغیرہ د هر شي ختم شي اخیری وخت نو په دې وخت کې بس مکن الله تعالی یو سروي پیدا وکي او هغه سروي به دې به هدايت بکئی تقریر و وعظ و نصیحت بکئی چې ګور د الله خبر اومنه او دا بل دا تفصیل نشته چې دا یو یي او کدا بډيري دا به هر علاقې کې خپل